السلام علیکم ورحمت الله. ایا رښتیا هم ځان د نبی علیه السلام امتی ګڼې او له محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه لري؟ نو بسم الله په عمل کې ثابته کړه. اولا ځان د نبی علیه السلام رښتینی امتی جوړ کړه، نبوي سنتو ته درناوی وکړه، د هغه چا احترام وکړه چې په نبوي سنتو باندې عمل کوي. هڅه وکړه د نبی علیه السلام په لار باندې روان شه. خپل مسلمان ورور ته د مینې غیږ خلاصه کړه، له اختلافاتو لاس واخله، د قرآن او د حدیث لار راخپله کړه. له محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه په کافر باندې په لعنت ویلو سره نه، په مجازي نړیو کې په شعار ورکولو سره نه، بلکې د نبی علیه السلام په لار باندې تللو سره د هغه په قدم باندې په قدم ایښودلو سره ثابتېږي. د مسلمه امت بریا دا په شعارونو کې نه ده. د مسلمه امت بریا د اسلام مبارک دین ته په پوره داخلېدو کې ده، د اسلام مبارک دین پوره په ځان منلو کې ده، او د ځان اصلاح د ټول جهان اصلاح ده. که ته واقعا د نبی علیه السلام سره مینه لري، لومړی د هغه لار مطالعه کړه او بیا د هغه په لار باندې قدم کېږده. د نبی علیه السلام مینه عملي بڼې ته اړتیا لري. السلام علیکم.